بسم الله الرحمن الرحیم. راځي مس ورډ ته چې ورځ مو پټ نوٹ پیدا ورسوسه نن لرو انزرټ سټیشن. انزرټ سټیشن په واسطه د سکول سره لیکوال پاړه دوی لیک معلومات څنګه دوی لیکي تاسو کتابونه دی اول سره خلاص کې لیکوال پاړه معلومات چې دا کتاب چا چاپ کړل نو چې د لیکوال هغه کم کال څوم چاپ شوی دا ټول معلومات نه راغلي هغه تاسو کول سره دی لار راوي نو تاسو به کلیک وکړئ اوس موږ نه لرو معلومات اضافه کړئ add new source دی باندې اوس پر راسي اول خو تاسو پوښتنه کوي چې دا کتاب چې چاپه دا کتاب دی یو برخه ده مقاله ده یا بل ډول دا ټول یا ریپورت دی هر ډول شو هغه ورته انتخاب بل اکثر لیکوال ورته مثلا زه ته لیکم ولی محمد ایډیټ د لارې به تر کورس مثلا کتر از ته نوم ورکې ولی محمد محمدي سیری دا شکل نو خو د څه کو دا نوم اول نوم یا د ورس تخلص یا کلاس په کتابو کې لیل یا نور دغه کې چې یادېږي دا په کتابو کې مدل نه اول لار نوم یادې ورس بار بیا اول تخلص یادې ورس نوم یادې نو تاسو څنګه د دې لارې تر کولای شئ اوس په دا شکل ګوره محمدي ولی محمد اول مخکې دغه را لیکل اول تخلص ورسته نوم را نو تاسو پوښتنه کوي کې حالت داخل کې کله ورته ولګي اول لاس نیم څخه غواړي تخلص ورسته اول نوم بیا منځنی اوس مثلا اول نوم چې دی ولید منځنی نوم دا وکي کولای شي ډیلیټ کړئ اوس دا خپل اصلي لیکوال دی کچېری کورپریټ دی کورپریټ د سره شمبرسته کړي هغه لیکوال کچېری اصلي خو هغه کنو بیا دا برخه انتخاب دی چې څو کورپریټ ورکرز اترز یعنی د سره چې کار کړی دا لیکوال او بل ټایټل عنوان چې دی تاسو براس عنوان به داخل کړئ خپل کتاب مثلا زه ته لیکم انګلیش learning year په کوم کال کې چاپ شوی دی ګور لاین تاسو مثال درکې ایگزام تاسو برای سره کال ورته ورکړئ مثلا دومره سی ټي کوم شار دی سی ټي ا پبلشر دا څوک دغه دا معلومات څوک یا کتاب څوک چې چاپي کوم خبر مطبوعه ده یا چاپانه خبري سری دلته کوم اریانا printing service سری دا چې کله ورته ورکړه دا معلومات وکړي هغه معلومات تاسو ته ګورم موږ لږ معلومات ورکړم تاسو به څنګه وکړئ نور معلومات کوړ چې اضافه کړئ د پاره نو را به سي منیج سورس باندې وکړئ په منیج سورس کې دا معلومات چې موږ اضافه کړی دا به د اخوات کاپي سوي سری چې کاپي نو بیا څنګه سره ایستل اوس پر راس ایډیټ باندې وکړئ چې ایډیټ مکمل دا خو لږ معلومات موږ داخل کړل کوه نور معلومات هم داخل کې شو آل بیوګرافي فیلډز اوس وګورئ چې نو موږ داخل کړی ټول را اوس تاسو خچ پاتې دي اوس سټیټ کوم دغه دی یا پروینس کوم ولایت څه دی دا نوم ورته ورکړئ او بل سیټي ریجن کانټري ریجن ساحه کوم ساحه تاسو کوم لشکر سره او بل ایډیټر دا چې ایډیټ کړه دا غو ورکړئ نو تغیر بشری سره بدل کړئ احمد ویلیام دا سوم چاپ سری ویلیام دا نمبر اف ویلیام سونه چاپه مثلا دومره چاپ کړي نمبر اف ویلیام نه دا دغه نمبر دی شو دا سوم چاپ دی هغه ایډیشن دی ورسره دی ایډیشن اوس چې نمبر اف ویلیامز مثلا سوم چاپ دا سوم ډول دی دونو ویلیام دی سپیر نه دا اوس سوم چاپه دونو مینو کلوز وکم دومره اول ترانسلیټر چارج باندې دا غنمو ورته کې جاوید احمد شارټ ټایټل لاند عنوان بیوګرافي د جمهور کې انګلیش لرنینګ مثلا کې ان لاند عنوان کې لاند عنوان خپل دا غره راځي کله چې مثلا مخفف تور لیکوس مجازر کړی پی سي یا کمپیوټر لرنینګ دا ورځل کله پی سي لرنینګ صحیح دا لاند عنوان له باغ لاند عنوان ورکې او سټانډرډ نمبر داس یو نمبر لري چې دا ISBN ISSN صحیح دا یو ډول نمبر فیر سو سپیډ اوس
دا چې ته چاپ کړی د کوم صفحې څخه چاپ کړی مثلا د 50 څخه بیا تر 100 پورې چاپون هغه به عدد ورته ورکړي. دا خو صرف معلومات چې چاپېږو دلته نه بیا تاسې خپل کوئ. او ایډیشن څوم چاپ یې د دې راپسې مثلا دوم دی یا سیکنډ صحیح دی. او کمنټس د دې پار تبصره یو کمنټ یو نظر وکړي چې دا کتاب د څه لپاره دلته لیکم it is good for basic learners. صحیح د لومړنیو زده کوونکو لپاره څه دی ښه کتاب. او بل میډیم د دې خپل ډول چې دا ډاکومنټ دی هلته مثال هم درکړی year accessed په کوم کال اساس ورته هغه کال ورته ورکړم مثلا زه ورته کوم 2023 څومره میاشت ده دغه اول میاشت او کومه ورځ وه زم تاریخ. بل URL دا کتاب تاسې URL نه دی دا د کتابتون د غواړي مثلا دا کتاب چې تاسې خپل ویب سایټ کې کوئ هغه ویب سایټ ضروري دی هغه ادرس ورکړئ که کتابتون کې ځینې کتابونه نه یا تاسې هغه ته اپلوډوئ نو د هغه ویب سایټ نوم ورته ورکړئ ادرس به ورته ورکړئ ایمیل ادرس د ویب ادرس به ورته ورکړئ کتابتون www.kitabtun.com. او بل DOI چې دا هم یو ډول دغه دی مثال تاسو درکړی دی نمبر د سری امر نه دا به اوکې کې ورسره اوس دا معلومات چې کله راغلم دا به اوکې کې ایس پی کې ته په معلومات کې موږ څه وکړئ تغیر مې راوستی دا به دې خوا ته کاپي کړئ ایس پی کې او اوس کلوز اوس غواړئ چې دغه معلومات راوسئ بیوګرافي ته دغه ډولونه تاسو ته درکړي په کوم ډول غواړئ په ټول معلومات راغلي کوم نه جمله داخل کړو لیکوال په ډول دوی لیک دوی نیم لیک معلومات موږ مخکې وایو که په دا ډول غواړئ مثلا په کوم ډول په دا ډول راوستل اوس غواړم دا ډول تغیر دلته چې کله راغلاست دا ډول تغیر یې ونیستی یا مثلا په دا ډول معلومات کې تغیر راځي دا صرف د دې چې د ډولونه څه معلومات کموي او زیاتوي نور د هغه معلومات کوم نور غوښتل چې داخله کې بیا د دې لارې کولی شي چې نور بل سورس یې د هغه څخه وروسته لرو انزرټ کیپشن. انزرټ کیپشن کاریږي مثلا تا په کتاب کې ستا سره څه دی جدولونه دي یا سوالونه دي کتاب کې ستا جوابونه دي راوړي کتاب پاک دا د کتاب چې راوړي د سوال ستا لیکلی هغه ساوس چې مثلا دا په دې صفحې کې دا جواب یا جدول اول جدول په دغه صفحه کې دوم په دغه کې دوم په دغه دې لپاره هم کاریږي یا مثلا شکلونه کول سره لپاره هم کار نو اوس په تاسو څنګه وکړئ مثلا زه راځم جدولونه راوړم په اول صفحه کې دلته به راسئ جدول به راوړئ انزرټ ټیبل دا جدول به څه شو کاپي به کړو دا یو جدول شو د دې سره به څنګه وکړئ تاسو خپل دغه فهرست راباسئ د دغه جدولو فهرست راباسئ خپل دغه څخه ډاکومنټ څخه نو دلته به راسئ بیا په انزرټ کیپشن باندې کلیک وکړئ دلته چې کله راباسئ ریفرنس دلته به راسئ انزرټ سټیشن نه انزرټ کیپشن او اوس به راسئ ګورئ اوس تاسو ته دغه نوم چې راځي دلته فګر وان یعنې اول شکل که دا ورسره راوړئ یا مثلا راځي ایکویشن د ریاضي د سوالونو لپاره کارېږي او ټیبل خپل دا جدول که دا ورسره راوړئ هغه خپل په خوښه ورته ورکوئ یو خو دا ایکسکیوټ لیبل فرام کیپشن هغه سبسیش کې نمبر یا اول دوم درېیم جدول خپل په خوښه ورکوئ بیا به یو ته کلیک وکړئ اوس نه زه ورته لیکمه چارت لپاره ګوره چارت وان اول چارت که بیرته هغه څخه یو ډول انتخاب یې بیرته کولی شئ دا انتخاب او دا لیبل چې کول ډیلیټول دا چې موږ کړی دی نمبر ورسره اضافه کول اوس یو دوه درې دي دا کولی شئ په کوم ډول یې واړئ الفبا ته یې واړئ بل حساب ته بل حساب انکلوډ چپټر نمبر ورسره راسي که نه سره یعنې اول هیډینګ دوم هیډینګ دا ورسره راسي که نه سره په دا ډول وګوره به اول جدول اول عنوان په دوم عنوان کې په درېیم عنوان دا ډول ته یې هم اړولی شي که بیرته هغه ورته یې راباسئ حساب او اوس بیا اوکې کېده اټو کیپشن څه کوي دا اتومات کیپشن بس ورکوي په دې کې یو ډول انتخاب دی مثلا په دا ډول راسي او اوکې کوي
دا لیبل دی دا پوزیشن دی بوټم بیلو آیټم دی تر هغه آیټم وروسته راځي. اوس څنګه وکړو دلته چې کله راغله انسرټ کیپشن په دې کې به تاسو یو ډول انتخاب کړئ مثلا زه جدول انتخابوم دا به اوکې ګوره ټیبل 1 راغلی اوس راځم بل جدول راوړم دې ځای راځم دلته بل جدول راوړم بیا به راسي په انسرټ کیپشن باندې به کلیک ګوره نمبر اتما دی بس ورکوي دوم دا سم جدول سو دوهم جدول سو راځم بل جدول راوړم انسرټ کیپشن دا به اوکې کنټرول وی جدول برابر انسرټ کیپشن اوکې به سیسو دا دریم جدول سو هر څو جدولونه چې تاسو درلودل جدول سره بسو کوي دا انسرټ کیپشن برابر دا سلام جدول سو اوس تاسو چې فهرست یعنی هر جدول چې تاسو کول سي ولر سي را باندې سپل کله کوم شي غوت کول سي ولر سي دې لپاره هم کاریږي بیا تاسو خپل د لیکن جدولونه هم معلومه کول سي په چاپ کې هم سره شي دا جدولونه دا جدول په دغه سپک دا جوړ کړی اواز په انسرټ کیپشن باندې کلیک وکړئ پنځه جدول موږ راځي د دې پیرس وارد شوی مسوس په 5 سپیک کې په اول سپیک کې سپیک شته سره سل پیرس دې په کلیک وکړئ اوس براس انسرټ ټیبل اپلیکرز دې باندې نو ټول مخنی اپشن چې ماته استوي سره فرق نه لري صرف دلته راسي دا که تاسو مخکې انتخاب کې ورس انتخاب فرق نه کوي سره موږ ټیبل انتخاب دا کول څه وسه به نه انم کې برای حساب راځي اوس دلته راځي یو ډول انتخاب دا دغه ډول د سټایل ډول بیا په دې سټایل راځي یا کوم دا نو خوښ فارمل په تاسو شکل راځي دا به وکړي اوس وګورئ پیرس مشترک بیا اول جدول په دغه سپک د دوم په دریم سپک د دریم سره ټول لګره اوس غواړم چې دریم جدول ته ولاړ شم کنټرول باندې کلیک وکړه بس چیرې هغه جدول دی هر جدول چې تلې بس صرف کلیک وکړم غواړم دوم جدول ته سلام جدول ته ولاړ شم کلیک وکړه سیسو او په چاپ کې څنګه راځي دا چې کله تاسو چاپ کړئ مخکې راوړئ کې وروسته تاسو دغه یا د سکیچ جدول سوال دې راوړل دلته کې دا غیر ته کې جواب چې اول سوال په دا کې سپک دي دا جواب صحیح دی وروسته بل اپډیټ ټیبل چې تاسو نور ریکویشن دلته دغه کیپشن اضافه کړئ مثلا دلته راوړل جدول میراوي کیپشن اضافه کړئ صحیح راوړل مزر کیپشن ګورش پرم ډبل هم چې څه اضافه شو دلته راغلی نس نو کدا غواړئ تاسو اپډیټ کړئ بیا براس پر اپډیټ ټیبل باندې اوس که څنګه دلته تاسو کلیک نه شئ کولی په دې تر تاسو کلیک وکړئ خو هغه جدول ته نه نه نو دې لپاره باید تاسو کنټرول او الټ کنټرول موږ سره کړئ چې کنټرول سره کلیک وکړئ بیا تاسو لینک ته بیا نو کنټرول سره پال کې اپشن ته براس دلته به پروپینګ جنرال نه اډوانس پکې دا یوز کنټرول پلس کلیک ټو فالو پر لینک اوس ور دې باندې کلیک وکړئ مخکې خود څه کلیک باندې بس هغه لینک ته کلیک اوس پر اس اپډیټ ټیبل اوس یوازې په نمبر کې تغیر راغلی دی یا تاسو نور معلومات اضافه کړی دي په ټیبل کې تغیر راغلی همیشه بس وکړئ اپډیټ انټایر ټیبل ټول ټیبل ته اپډیټ کوئ شپږم جدول اضافه کړئ سیسو بل کراس ریفرنس تاسو مخکې وایي قابل ارتباط جوړول دا کول چې د پیج نمبر یې درازي دا ډبل سره جوړ کړي انډیکس سره بوک مارک نوٹ چارت دا غس ایکویشن یا ټیبل ټول سره کولای شي اوس مثلا زه غواړم چې سره جوړ کړم دا اوس ټیبل مو راوړی دی سره کم دا اوس ټول مو راوړی دی کنه دلته چې کله کلیک وکړئ دا صاحب درته انتخاب دا سمخ دا موضوع لیدل نه دلته کلیک وکړئ غواړم د چې کلیک مو وکړئ دا سلرم جدول دی ماته راګه دا کیپشن دی راګه اوس یې انسرټ را لیکنه نه اوس دلته کلیک باندې چې دی کنټرول پرس کلیک هغه سلرم جدول یو ارتباط جوړ دا کول څه په شکل په دې شکل هم جوړول دغه خروس لرو مارک انټری د مارکیټ انټری په واسطه به تاسو کولای شئ چې د کتاب لغاتونه راوباسئ مثلا څنګه د ځینې کتابو کې راغلي لغاتونه یا فارسي لغاتونه یا انګلیسي د کتاب په پای کې راوړي ورس معنی یې هم سره لیکلي دا کولای شئ د متن څخه راوباسئ اوس کله چې په دې صفحه کې ګوره لغات مثلا د ویډیو کلمه دا وړي پای کې لیکي ورس به معنی لیکي بیا راځي بل لغات ګوري دا ډېر وخت څخه مثلا خو دغه طریقه و ساده بس صرف تاسو معنا غواړئ ان لغات لیکل نه غواړئ اوس یو منظمي هم ژبه پښتو ورکه پښتو معنا لیکل فارسي انګلیسي اوس یو لغات څه انتخاب مثلا د ویډیو کلمه دا چې کله انتخاب کړئ راځي پر مارک انټری وکړئ
هغه راله نه په سب انټری کې به د نوم ورته ولیکي دا چې معنا ورته ولیکي زه ورته لیکم کې یو ویډیو دا چې کله ورته ولیکي اوس د کراس ریفرنس په ډول راسي یعنی ارتباط ولري دا اوسنۍ صفحه راسي او که پیج رینج راسي تر راځي بوک مارک یو ډول ورته خو دا کرنټ پیج سوي دي د دې موقع تاسو چې دا لغات به دغه صفحه کې سوي دي دا به چې سره راځي دغه لغات سره راځي دا لغات به دغه صفحه کې کرنٹ پیج او دا لغات څنګه راسي بولډ سي نمبر پیج نمبر فارمټ نه دا سپه نمبر سره راسي بولډ سي او اټالیک ته هم سي ډبل او کور دی دا چې مکل راځي دا به مارک نور لغات چې څو مارک وګورئ سي علامه سره دا به ورسې استعمال شي اوس بیا بل تکلیک وکړي راب سي بل لغات مثلا زه راځم دا کې په انتخاب سیو چې مکل انتخاب کې دی ځای به صرف کلیک وکړي اسی لغات را لیکل نور بل لغات مارکس اوس برایس د سیو معنا ورته ولیکي ساتل دا به هم مارکس نه اوس برایس بل لغات په نش کې مثلا هیلپ چې کله انتخاب کړل په کلیک وکړي آرام سره کلیک وکړي معنا ورته ولیکي مرسته کول دا به مارک دا سره بل لغات په نش کې نیو دا چې کله انتخاب کړل په کلیک وکړي هر څو لغاتونه بس دا غیر طریقه لاندې په سب انټری کې معنا ورته نه وي دا مارک دا مثلا بل لغات د ریډ څخه کول څه دا ریډ یوازې انتخاب کړئ ریډینګ مې انتخاب نه دا خو بیا انجی حالت سره راغلی یوازې ریډ راځي چې کلیک وکړه هغه رالیکم ریډ دلته به کلیک وکړئ لوستل دا مارک دغه سره سي بل لغات په نشه کې دا لغات په نشه کې صرف ورته انتخاب لاندې معنا ورته ولیکي همدارنګه دا به مارک هر څو لغات شو په هغه ډول به چې انتخاب یې کړی ورته لیفت کلیک به وکړئ ګوره لغات هغه ایل نه راغلی نو لغات په انتخاب مثلا سټاپ دا چې مکلس انتخاب دی کلیک به وکړئ اوس به راسي دا به مارک اوس هر څو لغات ټول چې مارک کړه اول خو تاسو څه وکړئ دغه نښه ایسته کړئ دا لیکنه په دا شکل راغلې نه دا د پاراګراف مارک دی تاسو هوم یې کړئ دلته به راسي هوم یې پاراګراف مارک ایسته ایسته کړئ دلته لیکنه سم شي اوس به راسي د لغاتونو چې غواړئ چې راوباسئ پای کې دلته چې کله کلیک وکړئ راوباسئ ریفرنس انسرټ انډیکس باندې اوس نو لغاتونه چې تاسو سره کې په دا شکل دا خو ډولونه دي رائټ الاین پیج نمبر صفحه نمبر سره راسي کني سره دا غو ترمنځ چې راسي هغه ډول انتخاب فارمټ په کوم ډول کلاسیک فانسی سي دا ول مثلا د ال لغاتونه دا غراوړي معنا وي دوم د بي د سي د ډي دا سره او بل دا رنن په دا شکل راسي په دا شکل راسي وینسته په دا او بل څنګه په څو کارونه تاسو ورشي که دوه کلم یا درې کلم انتخاب مو اوس دوه کلم دلته بل واتونه چې دا صاحب پرس به دی په دوه کلم کې راځي که یو کلم به یو کلم کې راځي ژبه چې شي پښتو کې انګلیسي اوس بداو انا واتونه یاله کنه ورسته د ټول واتونه اړتیا لري د هیڅ خیانه لرو د هیڅ دی هیلپ مرسته په باور سره دوم نیو دی نوې اول سپک درې لوستل باور سپک سیوم باور سپک دی سټاپ درې دل ګور د ور د ایسل وته دا په دوه سپک ته همدارنګ ټول همدارنګ مطلب معنا سره په دوه سپک دی ویډیو فعل باور ټول په دغه شکل راځي دا کله چې ورسته متغیر کی اوس په دوه کلمو کې دی کنه دوه کلمو کې واړم درې کلمو ته واړم دلته براسي بیا به درې کلمو څخه اوس په دا وکي دا به اوس درې کلمو ته ورته دا چې واړې ډول تغیر کې کلیک وکړئ واړم کلاسیک ته واړم کې دا به چې ډول کلاسیک په خوانه انداز او اپډیټ انډیکس لاره کول چې تاسو لغاتونه اضافه کړئ هغه لغاتونه نه راغلي اپډیټ انډیکس کې هغه لغاتونه چې اضافه کړئ